من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما فصل في الحقيقة والمجاز دا تاسو ته دویم تقسیم بیانېږي چې تاسو ته ابتدا کې دا خبره شي وا سپینځه تقسیمات دي او هغه دي د واجنه قرآن مجید دا عبارت دی د نظم اور معنا نه د لفظ اور معنا نه نو لفظ اور معنا خپل منځ کې 15 قسمه تعلقات دي څو قسمه 15 قسمه تعلقات دي یو تعلق په اعتبار د وضع سره دی چې د لفظ کمی معنی د لپاره وضع دی دویم تعلق په اعتبار د استعمال سره دی چې د لفظ کمی معنی کې استعمال دی دریم تعلق چې د لفظ په اعتبار د ظهور سره دی چې د دې معنی څرګند دی او کنه دی بیا څلورم تعلق په اعتبار د خفا د معنی سره دی چې د دې لفظ معنی پټه دی اور پنځم تعلق هغه په اعتبار د استدلال سره دی چې د لفظ دلالت کوي کمی معنی باندې کوي نو یو تقسیم په اعتبار د وضع د معنی سره بل په اعتبار د استعمال د معنی سره بل په اعتبار د ظهور د معنی سره بل په اعتبار د خفا د معنی سره بل په اعتبار د استدلال سره نو اول تقسیم په اعتبار د وضع د معنی سره څلور قسمونه خاص عام مشترک مؤول دغه بحث تاسو ته ختم شو او دغه دویم تقسیم په اعتبار د استعمال سره دی هم څلور قسمونه دي اول حقیقت مجاز صریح کنایه صحیح شو بیا دریم تقسیم په اعتبار د ظهور د معنی سره څهغه څلور تقسیم دي ظاهر نص مفسر محکم اور بیا په اعتبار د خفا د معنی سره څهغه څلور تقسیم دي خفی مشکل مجمل متشابه شاباس اور بیا په اعتبار د استدلال سره هغه څلور قسمه دي عبارت النص اشارت النص دلالت اقتضاء النص شاباس ماشاءالله نو دا 15 تقسیمات دي ها اول تقسیم تاسو ته وشولو نو دغه دویم تقسیم په اعتبار د استعمال د معنی سره دی چې دا څلور قسمه حقیقت مجاز صریح کنایه نو هغه کې دا اول فصل راوړل شو فصل فی الحقیقت والمجاز دا دواړه یو فصل کې راوړلو ځکه حقیقت او مجاز دا یو بل سره مقابل دي اور حقیقت اور مجاز تعریف هغه څه شی دی حقیقت هغه تایي چې یو لفظ خپل معنا موصوله کې استعمال شي دغه یو لفظ هغه معنی کې استعمال شي چې دغه لفظ کمی معنی د لپاره وضع شوی دی او مقه معنی کې استعمال شي نو دې ته حقیقت یې او یو لفظ څهغه معنی کې استعمال شي چې دغه معنی د پردا وضع کړل شوی نه وي نو بدی ته مجاز یعنی د سی بوئی چې لفظ خپل معنا موصوله کې استعمال شنو حقیقت اور که غیر موصوله کې استعمال شنو مجاز لکه هغه د پر مثال لکه اوس اسد دی اسد دا اوس واضح وضع کړی دی حیوان مفترس د پاره شیر د پاره اوس ما ویلو رأیت الاسد ما شیر اولیدل کچرته ما مراد دینه شیر وی حیوان مفترس وی نو اوس دغه اسد د حقیقت دی او کبیا دغه اسد نه ما رجل شجاع مراد و زید مراد و بهادر سړی نو بیا دا مجاز دی صحیح شولا فصل فی الحقیقت والمجاز کل لفظ هر یو لفظ دسی لفظ وضعه چې وضع کړی وي هغه واضع اللغت وضع کون کی د لغت بإزاء شیء اذا معنا مقابل په مقابله د یو شی کې اور شی ولا معنا دی صحیح شو شی نه مراد څه دی معنا بإزاء شیء بإزاء معنا
په مقابله د یوې معنی کې واضح وضع کړی وي اور دغه وضع دا بیا په څلور قسمه باندې دي. عام 3 قسمه جوړیږي خو دې کې بیا څلور قسمه ته جوړول شي. هغه دا چې یو ته یې وضع شرعي څه شي وضع شرعي څه هغه کې واضح هغه شریعت وی لکه هغه د پر مثال سوالات دي او سوالات دا شریعت وضع کړی دی هغه عبادت ته څه هغه عبارت دی د ارکان مخصوصاونه اور بیا دغه سوالات بیا مجاز دی پر رحمت کې د دې مجازي معنی رحمت دی او دا وضع کړی دی شریعت شاده پر ارکان مخصوصاونه عبادت د پاره اور بیا دغه رحمت د پاره استعماليږي چې رحمت د پاره استعمال کینو دا مجاز شرعي دی او څکل ارکان مخصوصاونه عبادت د پاره چې هغه مونږ دی هغه د پاره استعمال شینو دا بیا حقیقت شرعي دی. اندرنګ یو وضع هغه وضع عرفي دی اور عرفي کې بیا دوی وضع دی یو عرفي عام او یو عرفي خاص. عرف عام عرف خاص. عرف عام یعنی د عام خلکو اصطلاح عام خلکو اصطلاح لکه هغه د پر مثال لکه اوس چرپیانو د پاره څه هغه په څلورو خو باندې ګرځيږي پالتو جانور نو هغه ته دابا ټکه وضع کړی دی. څه شي دابا څه شي دی ما یدب علی الارض یعنی هغه ذات هغه قوائم د اربعه یعنی په څلورو خو باندې ګرځيږي نو دا پالتو جانور دی نو دا عرف عام دي د پر دغه لفظ وضع کړی دی. خو اوس بیا د دی ولا اطلاق په حشرات الارض باندې هم کیږي دغه ګونګاټان شو دغه مینګي شو وغیرہ وغیرہ دغه کرړی مرړی وغیرہ د ټولو باندې دابا اطلاق کیږي. نو اوس دغه واضح کو وضع کړی دی چا د پر عرف عام ما یدب وللرس دا بات هغه پالتو جانور دي سروي دي هغه د پاره چې دا استعمال شینو دا حقیقت ته اور څه کله د حشرات الارض د پاره استعمال شینو دا بیا مجاز دی. اور بیا یو واضح څه هغه عرف خاص دی څه هغه ته اصطلاحي څه ورته اصطلاحي یعنی وضع اصطلاحي هغه د پر دغه مو کتابونو ولا اصطلاحګان دي صحیح لکه اوس مثلا اصول فقه دا واضح وضع کړي کم علم د پاره اندرنګ ګوره اسم دی فعل دی حرف دی دا الفاظ دي کنه یاره اسم څه شي د پاره وضع دی فعل څه شي د پاره وضع دی حرف کم څه شي د پاره وضع دی اندرنګ دا مختلف تعریفات نو دا وضع اصطلاحي دی. اور اندرنګ یا وضع څه هغه وضع لغوي دی یعنی لغت دغه بس بیا عرف خاص کې مر وستل شي عرف عام کې نو عام دغه درې تقسیمات هم جوړول شي اور بیا لغوي دام ځان ته جوړول شي چې وضع لغوي یعنی لغت یو ټکه څه شي د پر وضع کې لکه هغه د پر مثال ته پیش کول شي اسد اوس واضح وضع کړي د چا د پر حیوان مفترس د پر او دغه حیوان مفترس د پر استعمال کې نو دا بیا حقیقت او رجل شجاع د پر د استعمال کې نو دا بیا مجاز دی. کوئی شي په خبره کل لفظ هر یو لفظ د څه لفظ وضعه څه وضع کړي دی د لفظ واضع اللغت وضع کون کی د لغت به ازاء شیء په مقابله د یوې معنی کې فهو حقیقت پس دغه لفظ دغه موضوع له کم لفظ دی مثلا اسد دی له دی د پارا د حقیقت دی ای لذالک الشیء دغه شی د پاره مثلا هغه حیوان مفترس دی ولو استعمل کچرتا استعمال کړل شي دغه لفظ فی غیر ما وضع له علاوه د هغه نه څنګه د پاره دا وضع شی وي یکون مجازا نو دا به وی مجاز لا حقیقتا نه حقیقت لکه ان دق اسد ولا لفظ دی د رجل شجاع د پاره استعمال کې ولو استعمل فی غیره نه مراد کا رجل شجاع کې دغه اسد ټکه ته استعمال کو یکون مجازا لا حقیقتا صحیح. ثم الحقیقت مع المجاز د دې د اوس د حقیقت ولا حکم بیانې حقیقت ولا حکم استدادي چې حقیقت او مجاز دا دواړه یو لفظ نه په یو وخت کې دا ته جمع کوله نشي خو په داسې حال کې چې دغه حقیقت او مجاز ته اراده هم کړی وي صحیح شو تعریف ته سوچ کا واخا حقیقت اور مجاز دا دواړه نشي جمع کیدل یو لفظ نه په یو وخت کې اور په داسې حال کې چې دغه دواړه ته اراده کړی وي
صحیح دا تعریف دی دواړه تا اراده کړی وي یعنی کتا اراده نه وکړي تا اراده نه وکړي نو بیا خو جمع کیدل شي لکه ما د تیری وکنا چې اوستا حقيقي معنا مراد کړی دی او ورسره ترخ کې مجازي معنا راغله نو بس خیر دی تا خو اراده نه وکړي ګنه بس ورسره راغله دواړه معنی راغله اور اندرنګ یاد دسی معنا تا قرار کا مراد کړلا چې هغه معنا د سی معنا د څه هغه بطن د هغه خېټه ستره دی هغه کې دواړه معنا غانې راغلي لکه هغه ته عموم المجاز یې مخکې سبق کې به د تراشی نو دا جمع کول اوس حقيقي معنا مجازي معنا دواړه ورکې راغلي خو هغه ولې راغلي چې هغه کما معنا ته مراد کړی دی د لفظ نه هغه معنی کې دومره فرقي دی وسعت دی چې د حقيقي او مجازي دواړو معنی ته ځای ورکړي نو تاسو اراده نه وکړي کنه خو دغه راغلي ورکی نو دا بیا صحیح دی اوس من لفظ واحد یو لفظنا کچرته دوا لفظونه وی درې نو بیا خو خیر دی کنه یو لفظنا اور بیا فی حالت واحده په یو وخت کې نشي کوله بدل اوقات بیا خو کوله شي کنه لکه اوس رأیت الاسد مشیر ولید الماء مراد ازمره دی حیوان مفترس دی یرا التک لاړم الته مزید ولید ماول رأیت الاسد التک ما مراد څه شي کو اسدنا زید ما مراد کو نو بیا خو کوله شي حالت بدل شو وخت بدل شو کوئی شي په خبره سوالات حقيقي معنا ارکان مخصوصاونه عبارت عبادت ته یې څنګه مونږ اور مجازي معنا د دی ولا رحمت دی اور بیا خط داوی بیا لغوي لغت کې دغه سوالات د رحمت د پاره وزه دي هغه بیا وزه لغوي کې راځي صحیح وزه لغوي سوالات ټکه لغت وزه کړه د څه شي د پاره رحمت د پاره نو اوس دا سوالات کته رحمت واخلي کنه نو کچر ته لغت لره اعتبار کوي نو دا بیا حقیقت دی اور کته شرع لره اعتبار کوي نو دا بیا مجاز دی ورسېدي ولهذا قلنا او دغه ځکه ته د سي مسائل بیانې کنا چې لکه کم حکم تاسو ته بیان شو چې حقیقت اور مجاز د دواړه جمع کېدل نشي نو دغه مسائلو کې تاسو ته دا خبره کوي چې ګوره حقیقت اور مجاز د دواړه نشي جمع کېدل که حقيقي معنا د مراد کا نو باس مجازي معنا نشي مراد کوله او که مجازي معنا د مراد کا نو باس بیا حقيقي معنا نشي مراد کوله صحیح یو معنا به ته مراد کړي لکه دغه مسائلو کې ګوره اول مسله د تبیني څګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تبيع الدرهم بدرهمين ولا الساعه بالساعين تاسو ما خرڅو یو درهم په بدلې د 2 درهمو کې اور تاسو یو ساعه په بدل د 2 سواو کې ما خرڅو صحیح دا د پیغمبر علیه السلام حدیث او دغه سوا ټکه څه کم دی کنه دی یو حقيقي معنا دی او یو مجازي معنا دی حقيقي معنا د دې دا دی چې دا د لرګي ولا یو لوخه دی پیمانه دی لرګي ولا یو لوخه پیمانه چې دې سره به غنم خرڅیدل لکه نن سبا مو تاسو سره دغه پیمانه سره دغه شودو ولا د پر پاتې دی شودو د پر پیمانه وی کنه یاره د پاو دی د نیم سره دی د سیر دی د دوا سره دی دغه پیمانه دی یا درنګ نورو شیزونو د پر کلو کې وی نو دغه پیمانه وا چې دې کا سوا یله شو د لرګي جوړه وا او یا د وسپنی ولا همشته نو دغه کې به یو خاص مقدار راتلو د غنمو ولا نو یو سا په بدل د 200 کې ما خرڅوا نو یو د دې حقيقي معنا او یو مجازي معنا د دې ولدارې چې هغه مظروف دی یعنی ما يدخل فی السا هغه سیس هغه په سوا کې داخل دی هغه سیس هغه په سوا کې داخل دی دغه لوخي کې نو اوس ګوره دې کې به یو معنا مراد کې کما معنا هم مراد کې حقيقي معنا یا مجازي معنا وګوره تاسو ته دغه ضابطه یاد ساتو سأل حقیقت اولا من المجاز حقیقت اولاد د مجاز نه اول به حقيقي معنا مراد کې خو بیا به تاسو ته قسمونه بیان شي نو بیا حقيقي معنا نه مجازي معنا طرف ته کله تزي نو هغه لري طریقې دي چیرې د مجازي معنا ته ولی مراد کوي صحیح شو نو او دغه ځکه مجازي معنا مراد دي دغه کې کومه معنا مراد دي مجازي معنا یعنی دلته کې مظروف مراد دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصد څه شه دي چې یو سوا غنم په بدلې د 200 غنمو کې ما خرڅو لکه اوس مثلا ما سره غنم دي اعلی او تاسو سره غنم دي
ادنا نو اوس تا ته ویم چې دغه ادنا غنم ماته 200 اراکا او زه ته خپل اعلی غنم یو صادر کوم نو دغه بیع جایزه نه ده. نو اوس کله مونږه دینه مجازي معنا مراد کا نو اوس دی حقيقي معنا مونږه نشو مراد کولای. چې کله حقيقي معنا مونږه نشو مراد کولای هغه ساقط شو. نو لہذا اوس کا شرط ما سره یو سواوی نوې تا سره 200 دوی پیمانی وی زاړي نو اوس دغه یوا په دوه باندې خرڅول دا جایز دي. لکه اوس مونږه دینه مجازي معنا مراد کا کنه نو حقيقي معنا مونږه نشو مراد کولای. پوه شي په خبره. ولهذا قلنا اندی د واجنه مونږه یو لما هر کله اوریدا څه اراده کړل شي ما هغه يدخل څه داخل دی هغه په سواع یعنی مظروف مراد دی بقوله علیه السلام په قول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لا تبيع الدرهم بالدرهمين سما خرڅو تاسو یو درهم په بدلې د دوه درهمو کې ولا ساعه بساعين اور نه یو ساعه په بدلې د 200 کې نو سقط اعتبار نفس الساعه ساقط شو. دا جواب د لما دی ښا یعنی هر کله اراده کړل شو ما يدخل في الساعه نو سقط اعتبار نفس الساعه ساقط شو اعتبار د نفس الساعه ولا ته هغه حقيقي معنا دی هغه ظرف دی حتی کی جاز بيع الواحد جائزه دی بيع د واحد یعنی یو سوا منه دغه نفس الساعه بالاثنين په بدلې د 200 کې منه کی ګورا ای من نفسه یعنی نفس الساعه حقیقی معنی څه مراد کی خاجد دي کې یو هغه اختلاف د سمو او شوافی او پمنس کې مونږه دا مسلک ته څه حقیقت او مجاز دا یو لفظ نه په یو وخت کې نشي جمع کوله او شوافی فرمایي څه حقیقت او مجاز یو لفظ نه په یو وخت کې دا جمع کوله شي. صحیح دی. نو شوافی او د پر دلیل هغه یی چې دي کې هیڅ قسم ممانعت نشته. لغت کې هم هیڅ د سې کېدل شي چې حقیقت او مجاز د دواړه یو لفظ نه په یو وخت کې مراد کړل شي دي. دلیل پیش کوي چې ګورا شریعت مسله دی لا تنکح ما نکح ابوکا ستن نکاح ما کا و منکوحی د پلار خپل سره او د دې کې لا تنکح راغلی دی چې دی وا حقيقي معنا دی هغه عقد نکاح او یا وای مجازي معنا دی چې هغه وتی کول دی. نو ګورئ چې د دې کې دواړه معناګانې مراد دي. عقد نکاح معنا هم مراد دی هغه نه من رغلی دی اور وتی جما کول هم مراد دی هغه نه من رغلی. ګوره دواړه معناګانې مراد شوي. نو مو احناف د پر دلیل چې حقیقت او مجاز د دواړه نشي جمع کوله. موږ د پر یو دلیل داري چې ګوره دغه حقیقت اصل دی او مجاز خلیفہ دی. نو اوس اصل اور خلیفہ د دواړه څنګه جمع کیدل شي چې اصل هم وي او خلیفہ هم وي. هغه د پر مثال لکه ګوره او دس او تیمم دی. او دس اصل دی او تیممي خلیفہ دی. نو اوس او دس او تیمم د دواړه په یو ځای څنګه جمع کیدل شي یا به او دس وی او یا به تیمم وي. د څه خو نه چې تا د پر او دس هم دی او تا د پر تیمم هم وي. صحیح دی. نو اصل اور خلیفہ د نشي جمع کیدل. نو حقیقت اصل مجازي خلیفہ دی نو حقیقت اور مجاز هم نشي جمع کیدل. دویم دلیل منتداو چې ګوره حقیقت معنا څه دی چې یو لفظ په خپل معنا موضوع له کې استعمال وي اور مجاز څه معنا دی چې لفظ خپل معنا موضوع له نه تاوکړل شوی وي پیر دیږي هو. نو اوس ګوره د دواړو معناګانې بالکل بدل دي. یو لفظ په یو وخت کې څه کېدل شي چې هغه خپل معنا موضوع له کې استعمال وي او خپل معنا موضوع له نه غړول هم وي. د سې نشي کېدل. دا خو د سې مثال لري لکه اوس د تویم چې دغه قلم دی دا زما ملکیت هم دی په یو وخت کې اور اوس د تیم څخه اندغه کلم دا ما سره د تا ولا عاریت هم دي. د سې کېدل شي چې یو وخت کې دا زما سره د ما ملکیت هم وي او دا د تا ولا ملکیت وي یعنی ما سره عاریتن هم وي. نشي کېدل. یو به وي یا به د عاریتن وي او یا به زما ملکیت وي. نو اندرنګ حقیقت او مجاز هم نشي جمع کېدل. او بیا شوافی او ته مونږ دغه آیت مبارکه دغه جملې نه جواب کوو چې لا تنکح ما نکح ابوکا. جواب ورته مونږ دا کوو چې ګورا دغه ځکه لا تنکح نه حقیقی معنی اصطلاحی معنی مراد دی چې هغه عقد نکاح دی. څه شي دی
عقد نکاح دی لا تنکح ما نکح ابوکا س عقد نکاح ما کو په منکوحې د پلار خپل سره اوس دغه وتی جما کومه دی هغه ثمره او نتیجه دغه عقد نکاح دی صحیح شو څکله نکاح کول حرام دي نو د دې نتیجه او ثمره هم حرام دي څه هغه وتی کول دي پوه شي په خبره نو لانډه دا چې زمونږ احناف او مسلک دا حقیقت او مجاز یو لفظ نه په یو وخت کې نشي جمع کوله او شوافی حضرات فرمایي چې جمع کوله شي نو اوس ګوره دغه راتلونکي کومه مسله ده کنه دغه آیت مبارکه کې زمونږ پنيد باندې حقیقت مجاز نشي جمع کوله نو مونږ یو معنا مراد کړی دي چې هغه مجازي معنا ده حقیقت معنا متر کړی دي او شوافی دي کې دواړه معنا مراد کړی دي مساله څه شي دي ولما اريد الوقاء من آیه الملامسه سقط اعتبار اراده المس باليد یعنی دغه آیت ملامسه قران مجید آیت دی او جاء احد من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا څکله تاسو او د سماتی تلاش شو او یا تاسو او لامستم النساء یعنی تاسو جماګانې وکړو بیبیانو سره فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا او څکله بیا تاسو وب نموندو نو تاسو بیا تیمم وکړو او دغه دې کې او لامستم رغله دغه لمس د دې یو حقيقي معنی دی یو مجازي معنی دی حقيقي معنی د دې ولدا دی چې مس بالید ته یی څه شي ته یی مس بالید یعنی هات سی چونا لا سرا ټچ کول دا د دې حقيقي معنی دی اور مجازي معنی د دې ولدا جما مجازي معنی د دې ولدا څه شي دی جما نو اوس ګورا مونږه دینا معنی مراد کا مجازي صحیح څنګه دی جما څکله مونږه دینه مجازي معنا مونږه مراد کړلا نو اوس دینه مونږه حقيقي معنا نشو مراد کوله څنګه مس بالید دی نو اندې د واجینا زمون احناف په نسبت باندې مس بالید د ناقض الوضو نه دی کنیا سه خو معلومیږي دا څکله مس بالید کې نو آیت ترجمه وکړه او لامستم النساء څکله تاسو مس بالید وشولو زنانو سره نو بس تاسو که وبنمو نو بیا تیمم دي که وبمو خو او داسې خو ناقض الوضو شو کنه مس بالید نو شوافی حضرات فرمایي چې دینه مجازي معنا مراد کوي او حقيقي معنا مراد کوي حقيقي معنا چې هغه پنځ باندې مس بالید د ناقض الوضو دي دلیل کې اندق آیت مبارکه پیش کړي او بیا څکلا یو سړی دی هغه په حالت جنابت کې دی غسل ور باندې وړیدل دی او بنمومي د اوبو د غسل خلیفہ هغه تیمم قرار کوي چې ورته وی چې دلیل څه شي دی دلیل کې اندق آیت مبارکه پیش کړي څکله د دواړو مسلو د پر هغه اندق یو آیت مبارکه دلیل پیش کړي نو دې معلومه ده شو چې دغه آیت مبارکه کې چې هغه حقيقي معنی هم مراد کړي او مجازي معنی هم مراد کړي نو حقیقت او مجاز د دواړو په یو ځای باندې یو لفظ نه دا مراد کوله نشي لکه څنګه شوافیو دا کړی دي ولما اور هر کله اريد الوقاء اراده کړل شوی دی جما من آیت الملامسه د آیت ملامستنا سقط اعتبار اراده المس باليد نو ساقط شوی دی اعتبار د اراده د مس باليد قال محمد رحمه الله تعالی امام محمد رحمت الله علیه اقوال تاسو ته ولی نقل کړي زکات دی ولا قول هغه حجت ته دا امام لغت ته څکله امام محمد رحمت الله علیه ګورا حقیقت او مجاز دا جمع کړي نه دي دا نشي جمع کیدل نو دا مونږ د پاره مراجح دي او مونږ د پاره دلیل دي او حجت دي صحیح دي نو امام محمد رحمت الله علیه د دې کې ګورا یو مسله نقل کړي دي چې اوس یو سړی دی هغه خپل موالیو د پاره وصیت وکړلو ګورا مولا تاسو ته مخکې د ټکه مشترک کې تیر شوی دی چې مولا دغه لفظ مشترک بین المعنیین دی مولا لفظ دا مشترک بین المعنیین دی یعنی مولای اعلی تا څنګه معتق وی هغه ته ویل شي او معتق ته هم مولا ویل شي اردوالو کې د حقيقي معنی ده ښه مشترک بین المعنیین څه معنی اردواله معناګانی حقيقي دي معتق معنی حقيقي دي او معتق معنی حقيقي دي نو اوس یو آقا دی مثلا زید دی هغه وصیت وکړ خپل مولاګانو د پاره چې زما مولاګانو د پاره دغه پیسې ورکړل شي اوس دې د پاره دوا قسمه مولاګانو
یو د دی ولا حقيقي معنا د دی ولا څه شه دي چې هغه د دی ولا معتقین غلامان دي صحیح شو چې دی آزاد کړل شوی دي هغه غلامان لکه مثلا عمر دی بکر دی خالد دی چې د دی آزاد کړی دي اوس دغه عمر بکر خالد لګیا شوی دي دو نور غلامان خستلی دي هغه دو آزاد کړی دي نو دا معتق المعتق دي صحیح شو دغه څه شي دي معتق المعتق غلامان دي نو دا هم دغه زید لپاره مولاګان دي خو مجازي مولاګان دي دا مجازي معنا دي دی ولا صحیح شو اوس مجازي معنا دي ولا څنګه دي زکات دوی د لپاره سبب هغه اندغه زید خو ګرځیدل دي کنه دغه آقا ورته ګرځیدل دي نو دي د واجینا دا مجازي مولاګان د دی ولدي پوه شي په خبره نو اوس دغه دینه چې مونږه حقيقي معنا مراد کا څهغه حقيقي معنا څهغه معتق ته نو لہذا مجازي معنا د دی ولا څهغه معتق المعتق ته هغه مونږه مراد کول نه شو نو اوس دغه وصیت په چا د پروي دا به معتق د پروي او معتق المعتق د پاره به نوي قال محمد رحمه الله تعالی اذا اوصى چکل یو سړی وصیت وکړي موالیه خپل مولاګانو د پاره وله موالین او د موسی د پاره مولاګانو اعتقهم چې دی هغه عزت کړی دي یعنی د حقيقي معنی ولی موالیه او د دی موالیو د پاره دی مولاګانو د پاره موالین مولاګانو اعتقوهم چې هغه دوی آزاد کړیو یعنی معتق المعتق كانت الوصيه نوی بدغه وصیت لموالیه د دی مولاګانو د پاره صدا د دی ول حقيقي معنا ده دون موالیه نه هغه موالیو د مولاګانو د دیتا چې هغه معتق المعتق دي او مجازي معنا ده کوی خبر باندې وفي السير الكبير فسير كبير کی دی لو استأمن اهل الحرب على آبائهم ګور اب یوا حقيقي معنا دی او یوا مجازي معنا دی اب حقيقي معنا خپل پلار ته خپل پلار اور مجازي معنا هغه ټولو نیکانو ته یي خپل نیک ور نیک ور سره بیا ټر نیک بیا ور سره پر نیک بیا د سی ورزا په نیکانو باندې د سی ورزا د ټولو نیکانو ته چي جد اجداد صحیح ولا خدا د دی ولا مجازي معنا غاني دي حقيقي معنا هغه خپل پلار ته یي خپل پلار ته اب یي ټولو اجداد ته هم اب یي خو مجازي معنی سره نو اوس ګورا یو ساړی دي جنگیان دي نو هغه خپل پلارانو د پر امان طلب کو مسلمانانو امیر دی ویلو چې ماته امان راکا په خپل پلارانو باندې مونږ ته امان راکا هغه ورته ته امان حاصل دی نو لہذا دغه جنگیانو ته دغه اهل حرب ولاو ته دوته خپل پلارانو باندې امان حاصل وي خو په نیکانو باندې امان به حاصل نوي هغه نیکه کومه دی صدا ورته صدا زمانی کړي امان خود را کړي نه دي د پر د امان نه دی بلکې دا د مجازي معنا دی بلکې دا حقيقي معنا دینه مراد دي چې هغه خپل پلار دی وفي السير الكبير فسير كبير کې دی لو استأمنا کچرت امان طلب کی اهل الحرب جنگیان خلق على آبائهم فپلارانو خپل باندې لا تدخل الاجداد نو داخل بنوي اجداد فی الامان په امان کې حاجی اوس ګورا ته خدا وی کنا چیرې خو خیر دی نیکونه ور سره عملو کو تول کې داخل کا کنا عملو کو تول کې ور سره واچو او بتبا ور سره داخل کا خیر دی کنه اوس پلارانو ته وخت نیکان ور سره نشي داخله وله نو ګوره دا مسله یاد ساتو خدا به تاسو ته غټو اصول کتابونو کې راشي سبتبع هغه شی ور سره داخله وله شي بتبع هغه شی ور سره داخله ولا شي چې هغه حقیقت کې هم بتبعوي کنه هغه حقیقت کې هم بتبعوي اصل نوي او دغه ځکه ګوره یو اب دی بیا یو جد دی صحیح سوچ کوخه یو اب دی یو جد دی نیکه دی نو اوس ګوره دغه نیکه دغه پلار د تا پلار د پاره دغه نیکه څه د تا پلار ولا نیکه دی دغه نیکه دی پلار د پر اصل دی کتبع دی اصل دی شاباس اصل څنګه دی چې دغه پلار دی نیکه نه پیدا و دی کنه
نو اوس هغه حقیقت کې اصل دی دا ته بتبع نشي ګرځولای پوه شي په خبره دا بتبع دی وجنا د عملو کو ټول کې ته نشي راچولای اوس بیا وصیت کې تاسو وکا لکه مخکې مسله روانه دي ولو اصل بني فلان یدا پلانکی زمانو د پاره نو بیا زمان داخل دی المسی نه دی داخل زمان داخل دی المسی نه دی داخل نو اوس پکاره هغه خو به ته داخل کی کنه المسی خو به تبع دی کنه نو هغه جواب ته داوا کی چې ګوره هغه وصیت د امن دی دا طلب د امن دی هغه وصیت دی او دی دواړو کې اسمان او زمکه فرق دی وصیت کې د بل حق وهل دی وصیت کې د بل حق وهل دي لکه اوس ګوره دغه وصیت کنه لبني فلان پلانکی بچیو د پاره اوس هغه کې ته هغه المسیح هم شامل کې نو دغه د بچیو حق ته ولو خو نه ولو دوته چمخ کې لازر رسیدل اوس پورته 15000 راسي کنه نو د دې حق د اوالو نو اوس حق وال د مضبوط دلیل سره کیږي نو تاسو سره مضبوط دلیل شتانه نو لہذا د دې کې دی وجنا هغه المسی ور سره نشي شامل ولکني بتبع خودي بتبع داخله ولا شي خو چون کې هغه وصیت دی اندرنګ دغه پاسه کې هم اوس معتق هغه مولا دی بیا معتق المعتق بتبع خودي کنه وغام نشي کول ځکه چې هغه وصیت دی کنه وصیت کې د بل حق وهل دي کویګو په خبري حاجی وفي السير الكبير په دا خبره یاد ستوس سیر کبیر څخه کم دی دا د امام محمد رحمت الله علیه کتاب دی امام محمد رحمت الله علیه شپږ کتابونه دي څو کتابونه دي شپږ کتابونه دي چې هغه معتمد او مشهور کتابونه دي غړ غړ کتابونه دي یو نوم دی سیر کبیر لګو شابه دان سره نوٹ کو یو دی سیر صغیر سیر کبیر سیر صغیر جامع کبیر جامع صغیر شاباس جامع کبیر جامع صغیر وملکل پنځم ولیکم مبسوط مبسوط و سین سرا مبسوط تو مبسوط و اور شپږم دی زیادات زیادات سیر کبیر سیر صغیر جامع کبیر جامع صغیر مبسوط زیادات صحیح شو د شپږ کتابونه دی حواله تاسو ته اکثر کتابونو کې برسي د فقہ کتابونو کې اصول فقہ نو د امام محمد رحمت الله کتاب دی هغه خپل کتاب کې دغه مسله ذکر کړی دی لوستامن اهل الحرب کچرته امان طلب کو جنگیانو اعلی آبائهم پپلارانو خپلو باندې لا تدخل الاجداد نو داخل بنوي دي کې اجداد نیکونه فل امان په امان کې ولو استامنوا على امهاتهم نو دا ګوره بل مسله حقیقی معنی خپل مور مجازی معنی انیاوانه نو اوس مین دی بور کې داخلي وي انیاوانه بخپل کار کوي خپل خربت سره وتی ډېر خشړه پښړه پکې غما ولو استامنوا کشرت امان طلب کو دوی دغه جنگیانو علی امهاتهم په مین دو خپل باندې لا يثبت الامان نو ثابت پنوي امان فی حق الجدات په حق نیاوانو کې والا هذا قلنا دا بل مسله دا اندسي مسله دي والا هذا قلنا بنا بردی باندې مونږ یو څه باندې حقیقت ګوره کوز ناقید لیکلی على ان الحقيقه والمجاز لا يجتمعان مونږ یو اذا اوصى کله یو سړی وصیت وکي لابکار بني فلان د بني فلان باکیرو خجو د پاره پیغلو خجو د پاره وصیت وکي خدای والدی زړو د پاره وصیت وکړه پیغلو د پاره وصیت کوي حاجی اوس ګورا باکیرا د دې یو حقيقي معنی دی او یو مجازي معنی دی حقيقي معنی د دې داده څه د یوې خزي بکارت په جما سره نوی زایل شوه صحیح شو د یوې خزي بکارت په زنا سره نوی زایل شوه اور مجازی معنی د دې داده چې یوې خزي واده نوی شوه صحیح شو یوې خزي واده نوی شوه د مجازن باکیرا دی
صحیح اور یوی خزی اړو ساره بکارت زایله شوه نوی یعنی په زنا سره نو دا خزا دا حقیقت کې باقیرا ده صحیح شو اوس دغه بکارت پردا د بکارت د یو نری پرداوی چې رحم د پاسه نوی اور دا شلیگی ماتیگی تشی سرا جما سرا اور اندرنگی دغا اوس خدا ټوپونه موپونه خډیر وای نو هغه سرام دغه شکیږي اور بل کثرت حیض د واجب نشلیږي کثرت حیض بیماری زنانو ته ولګي اور بل کثرت عمر د واجب نام شلیږي صحیح شو ډیر عمر پورې یو خزه وده ونه کی نو بدغه پردای ځان ته وشلیږي نو اوس ګوره دغه درې صورتونه کوم دي کنه دی بیانولو مقصد دا دی چې ګوره دغه ټوپ والو سره یا کثرت حیض سره یا کثرت عمر سره کداغه پردا زایل شو د بیام حقيقي باکرا دي صحیح شولا حقيقي بکارت نه اوزي کله څکله دغه بکارت پردا اوشليږي په وتی سره صحیح شو جما سره دغه باکرا نه اوتله اوس دغه جما غلطی طریقې سره وی څه هغه زنا دي صحیح اور که صحیح طریقې سره وی څه هغه نکاح دی بس دغه وتی او جما سره وشلی دغه پردا نو بس دا ختمه اوس بیا باکرا مجازي معنا هغه دادی څه ودی نه وی شوه اوس ودی نه وی شوه اگر کده هغه خځه پردا بکارت هغه په زنا سره هغه ختمه شوی دی د مجازن باکرا بیا هم دی مجازن باکرا بیا هم دی نو اوس یو سړی دی هغه وصیت وکړو باکرا او د پرنګور دوی معناګانې شوي کنه الحقیقت اولا من المجاز حقیقی معنی اولاد د مجاز نه نو د دې مونږه حقیقی معنی مراد کو نو اوس دغه وصیت په هغه خزو په حق کې وی چې هغه حقیقت کې باکرا وی اور هغه خزه چې هغه باکر یعنی باکری وی مجازن څه ودی نه وی شوه خو هغه بکارت پردا زایل شي وی زنا سره نو هغه خځه بور کی مراد نه وی هغه ته دغه وصیت نه ملويږي والا هذا قلنا بنا بردی بنی مونږ یو اذا اوصال ابکار بنی فلان څه یو سړی وصیت وکړو د پلانکی زمانو یعنی بنی فلان ابکارو د پاره باکرا او خزو پیغلو د پاره لا تدخل المصابه بالفجور نبوی داخلي نشي داخلي دل دي کې چوب نشي داخلي دل مصابه یعنی مصیبت نه ده یعنی یو رسول شوه یعنی دیتا بالفجور په زنا سره یعنی المصابه د کمی خجته یې ګوره التي زالت بکارتها هغه خزه چې زایل شي وی بکارت ته هغه بالفجور په زنا سره صحیح شو نو لا تدخل المصابه بالفجور هغه خزه ته یې چې هغه بکارت زایل شي وی په زنا سره په حکم الوصیه دا به داخله نوي په حکم د وصیت کې ولو اوصال بني فلان دام اسانه مسله دي هغه موتق الموتق په شانته دي کچرته یو سړی وصیت کړو لی بني فلان پلانکی زمانو د پاره ولهو بنون و بنو بنيه اور هغه د پاره زمانو اور هغه زمانو هم زمانو ولهو بنون دي د پر زمن هم و بنو بنيه د زمنو د پر هم زمنو نو کان او ګره ابن تکه حقيقي معنی څه شي د خپل زوی مجازي معنی څه شي د المسيح نو د پر المسيح هم كانت الوصيه لبنيه نو وی به وصیت د خپل بچو د پر څه د حقيقي معنی ده دون بني بنيه نه اغا زمنو د زمنو د پر څه هغه المسيح هغه د مجازي معنی ده قال اصحابنا یلی دی زمونگا اصحابو دی سرا امثل عموم المجاز لکلی گنا و امثل عموم المجاز دا لاندی لکل پکاریو نو دغه مسله مخکینیو سره تعلق ساتي دا اخیری مسله یو بل بیا وخت قران قال اصحابنا یلی زمونگا اصحابو لو حلفا کچرته یو سړی قسم وکړي لا ينكح فلانتن چاغه نکاح نه کوي لا ينكح نکاح نه کوي فلانتا فلانکی خد سره دا فلانتا دی خ فلانتن نه دی تنوین ونړان کولی ځکه دا غیر منصرف دی اوس لکه ته فلانتا فلانا وی کن چې زب فلانکی سره نکاح نه کوم وګوره دا فلانکی ما ذهن کې خو یوانی ولی دی کنه
هغه ترور لور ممالون خود ته فرض کړی دی کنه دماغو کې چې زه باغ پلان کې سره نکاح نه کوم نو اوس هغه ته فرض کړی نو ګوره معرفه شو کنه متعین شو نو ګوره علامات تمنا او صرف ورکه موجود شو کنه سيو علم اور بل تای تنیس صحیح شو نو فلانه تا وهي اجنبيه اور دا اجنبيه خزوا كان ذلك على العقد نو دا به واقعي وي د قسم په عقد باندې ځکه نکاح حقيقي معنی څه شي دی عقد نکاح مجازي معنی څه شي دی وتی اور جما نو حتی لو زنا بها حتی کې کچرته دغه سړی دغه خدي سره زنا وکړه اگر کدا لوی جرم دی ولا يحنس حنيسيږي ور باندې حنيسيږي وکړه په نکاح کولو باندې عقد نکاح کولو باندې ګوره اوس عقد نکاح معنا څه کړه مونږه دا لا ينكحنا واخستلا عقد نکاح معنا نو دغه بل معنا وتی او جما ولا مونږه نشو خستله دای مجازي معنا دی دا مونږه مراد کوله نشو صحیح شو